د بوس پوهنتون د طب او انجینرۍ له پوهنځیو څخه د محصلینو د فراغت مراسم. په دا مراسمو کې 22 تنه محصلینو له طب او انجینرۍ له پوهنځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړه. د هلمند د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري فارغ شوو محصلینو ته د مبارکۍ د وړاندې کېدو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په تخصصي او قدري برخو کې نورې لوړې زده کړې وکړي او تر لاس لاندې فرصت اعظمي ګټه پورته کړي. زموږ د وطن بچیان دي، سبا ورځې خدمتونه او مسؤلیتونه د دوی دي. د دوی څخه لطفا غوښتنه دا ده چې تحقیقات دې وکړي، مطالعې دې وکړي او کوشش دې وکړي چې د دې د وطن لپاره پرمختللي انسانان جوړ شي. زموږ هلمند ضرورت لري انسانانو. الله جل جلاله دې نور آینده ژوند هم د دوی کورنیو ته او د دوی لپاره د افتخار ژوند کړي. د بوست پوهنتون مالی او اداري مرستیال صفت الله ساروان وایي فارغ شوو زده کړیالانو په خپله تحصیلي دوره کې 4 کلنې او 2 کلنې لوړې زده کړې کړي چې تر دې وروسته به ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کیږي. ښاغلی ساروان وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې د کیفیت او کمیت له اړخه معیاري شوي دي. دوی د سټاژ دوره بشپړه کړې ده، سټاژ دوره خلاصه کړې او فارغ شوي دي. ترڅنګ دوی 2 کاله تدریس کړی دی، تدریس او عملي او نظري دواړه، او ډېر څنګه 4 کاله د لیسانس دوره د انجینرۍ پوهنځي ده چې هغوی هم 4 کاله تدریس کړی دی او لیسانس دوره بشپړه کړې ده. بلخوا له طب پوهنځي څخه فارغ شوو 2 تنه محصلینو محمد نعیم او پاچا ولي وویل تر بل هر وخت اوس د زده کړو لپاره په رواني او روحي لحاظ سالم او ارامه فرصت چمتو دی چې باید زده کړیالان ترې استفاده وکړي. چې د خپل په ولایت کې موږ 2 کلن دوره د طب پوهنځي پوره کړله. ورځنی ارمان مو دا ښه دی چې د طب پوهنځي په برخه کې د تخصص تر کچې پورې په پوره او په ښه ډول سره زده کړې وکړو. دا چې دا 2 کلنه دوره ډېره غټه دوره وه، رقم تجربې پر موږ راغلي دي، ډېره خوندوره دوره وه. الله دې همیشه دغسې موږ د ټولنې ځوانان په دغسې یو پروګرام او په دغسې یو تعلیم باندې سمبال کړي تر څو ټولنه مو پرمختګ وکړي. هلمند کې د دولتي پوهنتون ترڅنګ 3 خصوصي پوهنتونونه شته چې زرګونه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.